د یار غمونه خپل دردونه کوي سال جاړي د یار غمونه خپل دردونه کوي سال جاړي ای زړه څه ضرور شته چې نن دومره په کمال جاړي د یار غمونه خپل دردونه کوي سال جاړي ای زړه څه خو ضرور شته چې نن دومره په کمال جاړي زما په سپینه لمن تور دغونه ولګېده زما په سپینه لمن تور دغونه ولګېده تصور سالو پېزوان د غونډې ځنې خال جاړې زما په سپینه لمن تور دغونه ولګېده دا د چا ته ډلۍ وي زما په سپینه لمن تور دغونه ولګېده تصور سالو پېزوان د غونډې ځنې خال جاړې ډېر ښکلی ډېر زبردست د مایوسۍ ونې په سیوره کې و د پښتونه دا ټولو پښتنو دپاره ده د مایوسۍ ونې په سیوره کې و د پښتونه جهان کمال ته رسېدلې ته زوال جاړې د مایوسۍ ونې په سیوره کې و د پښتونه دا مایوسۍ ونې په سیوره کې و د پښتونه جهان کمال ته رسېدلې ته زوال جاړې ډېر ښکلی ډېر زبردست سلامونه ملګرو سجید خټک یم د وطن ستوري خپرونې نه نیغ په نیغه او بلا ملګرو به غوښتنې کولې د وټساپ په ذریعه باندې او د مسنجر په ذریعه باندې نو هغو ملګرو دپاره مو یو ځل بیا کوشش کړی دی حضرت نواز صاحب مو په دغه پروګرام کې مېلمه کړی دی او راځو د حضرت نواز صاحب نه به دغه شعرونه وایي ټوله ورځ ناست وي ټوله ورځ ناست وي په کوڅو کې منصوبې جوړوي خلک زما او ستا په منځ کې فیصلې جوړوي ډېر ښکلی ټوله ورځ ناست وي په کوڅو کې منصوبې جوړوي خلک زما او ستا په منځ کې فیصلې جوړوي د پښتنو د ودانۍ څه عجیبه انداز دی د پښتنو د ودانۍ څه عجیبه انداز دی خلک کورونه جوړوي او دوی مرچې جوړوي ډېر ښکلی ډېر بهترین دی بیا وایه د پښتنو د ودانۍ څه عجیبه انداز دی خلک کورونه جوړوي او دوی مرچې جوړوي چې یو د بل سره په جنګ شي دوی له ګپ جوړ شي دا شعر دی ما پروفیسر ګوهر صاحب ته ډلۍ وي چې یو د بل سره په جنګ شي دوی له ګپ جوړ شي روغې زمونږ مشران نه کړي کشالې جوړوي خپل بچي تاسو ته ډلۍ وي ځنه خلکو ته کیدلی شي زړه ته ټیس ورسي خو برحال حقیقت دا دی چې خپل بچي په اکسفورډ او په بریډفورډ کې ناست دي خپل بچي په اکسفورډ او په بریډفورډ کې ناست دي زمونږ بچو لره نشې او تماشې جوړوي مننه شکریه خپل بچي په اکسفورډ او په بریډفورډ کې ناست دي زمونږ بچو لره نشې او تماشې جوړوي او څوک د جومات په بیه غواړي د الله نه جنت څوک د مندر فکر اغستی څوک د جومات په بیه غواړي د الله نه جنت څوک د مندر فکر اخیستی څوک ګرجې جوړوي یو غمزایل شي بل تسلیمه مې په سر ځلیږي ژوند راته ګام په ګام نوي حادثې جوړوي او ټوله ورځ ناست وي په کوڅو کې منصبې جوړوي خلک زما او ستا په منځ کې فیصلې جوړوي او یوه بله کیتا ده ځواني رانه د ستا کارونه وخوړه نسکور یم ځواني رانه د ستا کارونه وخوړه نسکور یم باور وکړه چې نور دې د بېګار نه یم خان ډېر ښکلی ځواني رانه د ستا کارونه وخوړه نسکور یم باور وکړه چې نور دې د بېګار نه یم خان ډېر ښکلی ای خانه نه بخان ای خانه ته بخان نه وي جوړ زه به دې نوکر ای خانه ته بخان نه وي جوړ زه به دې نوکر بس دومره د خوبه را بیدار نه یم خان حضرت نواز صاحب بکیر صاحب لیکي چې شاد په دې کمال کې راته لاس ستا د هجران ښکاري چې ودرېدلی سړی هم راته روان ښکاري او خلک په کور کې روشندان ته ولې ځای نه پرېږدي
زه په زندان کې پروت یم هم راته اسمان ښکاري. غزل بیا خلک په کور کې روشندان ته ولې ځای نه پرېږدي. زه په زندان کې پروت یم هم راته اسمان ښکاري. او چې په پنجرو باید د عمر پابندي ولګي، ذهني بیمار نشم قیدي راته مرغان ښکاري. چې په پنجرو باید د عمر پابندي ولګي، ذهني بیمار نشم قیدي راته مرغان ښکاري. او یوړون کافر مې بتکدې پورې راورسوو، یوړون کافر مې بتکدې پورې راورسوو، باقي رضان راته نیم هسې مسلمان ښکاري. ګناه کړمه کندې هلته سره یو شو، خلک وایي ظالمان به وي دوزخ کې. ګناه کړمه کندې هلته خو به یو شو، خلک وایي ظالمان به وي دوزخ کې. ستا یادونه د نکیر منکر سوالونه، ستا یادونه د نکیر منکر سوالونه، راګر شوی یم ستا هجر په برزخ کې. شکریہ مرغنی شکریہ لري. همغه دوه شعرونه رایادېږي مولانا چې کېدای شي د وخت مناسبت سره وي لږ ډېر مخکې ما لیکلي ډېر زړه شعرونه دي. وایي چې څه خلک بادشاهي غواړي په تاج کوي جګړې. څه خلک بادشاهي غواړي په تاج کوي جګړې، خانان د غریبانو په بیاج کوي جګړې. او هغه خپله کې یو دي عجیبه لوبه شروع ده، ساده دي پښتانه په احتجاج کوي جګړې. زر ځله مې پوی کې خو پوهېږي نه، خدایه د سړی کې سړی کېږي نه. هاي 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 ډېر ښکلی. زر ځله مې پوی کې خو پوهېږي نه، خدایه د سړی کې سړی کېږي نه. وخورمه قسم چې بیا به نه درځم، وخورمه قسم چې بیا به نه درځم، وخورمه قسم چې بیا به نه درځم، دا زړه مې کافر دی منې کېږي نه. هاي 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 ډېر ښکلی. وخورمه قسم چې بیا به نه درځم، دا زړه مې کافر دی منې کېږي نه. او مونږ ته وایي مسکی د ترخه شراب، مونږ ته وایي مسکی د ترخه شراب، مونږ ته وایي مسکی د ترخه شراب. شیخ اسکی په خپله د شرمېږي نه. هاي 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 ډېر ښکلی. مونږ ته وایي مسکی د ترخه شراب، مسکی د ترخه شراب. شیخ اسکی په خپله د شرمېږي نه. ته چې د خوږې خوږې خبرې کړې سجید صاحب، ته چې د خوږې خوږې خبرې کړې، ولې به په تا څوک مینېږي نه. هاي 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 هاي. او زړه چې په سینه کې بېقرار نشي، زړه چې په سینه کې بېقرار نشي، مینه کې د شک کې دردېږي نه. او زر ځله مې پوی کړو چې خو پوهېږي نه، خدایه د سړی کې سړی کېږي نه. ډېره مننه. او یو ته غونته یم که د تکل د پرمختګ وي پاڅه شپې رڼا کا. که د تکل د پرمختګ وي پاسه شپې رڼا کا. دا څومره طلبا دي، سټوډنټس دي، د ترقۍ د پرمختګ خواهش لرونکي دي. او که غواړي چې موږ اوچت شو، خپل حال بدل کړو، نو هغو دپاره دا شعر ده: که د تکل د پرمختګ وي پاسه شپې رڼا کا، ستوري همیش ګله د تورې شپې په مخ ځلیږي. او شپونکیا بیدار شه ستا ورغومې دانه ونه کړل، شپونکیا بیدار شه ستا ورغومې دانه ونه کړل، ستا پر مخې د ګډ شکل کې شرمښ اوسېږي. شپونکیا بیدار شه ستا ورغومې دانه ونه کړل، ستا پر مخې د ګډ شکل کې شرمښ اوسېږي. ډېره مننه حضرت نواز صاحب، تاسو ډېره یو جهان مننه چې موږ ته مو دغه خپل قیمتي وخت راکړو. کتونکو تر بلې مرکې پورې مو اجازت غواړم. د خدای په امان.